بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم لیاقت دی، د کونړ ولایت د صنایع او مسلکي انسټیټیوټ محصل یم او دغه یو مسجد مونږ جوړ کړی دی چې دا مسجد په همدغه نمونه په قزاقستان کې پایتخت کې د نور سلطان په نامه یو مسجد شته. د همدغه نمونه باندې ولې موږ پکې لږ تغیرات راوستي. تغیرات دغه دی، هغه یو منزل موږ دویم منزله کړی دی. دا دویم منزل هم د زنانو په خاطر باندې کړی. تقریبا 612 نفر زنانه کولی شي په دې باندې یو وخت کې مونځ وکړي. 1.5 نفره کولی شي په دغه مسجد کې مونځ وکړي نارینه. د دې یخ ته چې کوم دی پارکینګ دی، همدارنګې مدرسه ده او یو دانه د تالار د جلسې دپاره. په دغه ځای کې د ملا امام دپاره اتاق دی، دغلته تشنابونو سیستم دی او دغه ځای کې د اوداسه سیستم دی. چمن هم دغه منځ کې لري. دغه ساحه کې 4 دروازې دلته لري چې دغسې 3 دروازې، یوه عمومي دروازه ده 4مه او 2 دروازې دې خوا لري، یوه دې خوا لري یوه خوا لري. د زنانو د منزل دپاره جدا زینې موږ ورکړي په دغه ساحه کې 4 دانې منارونه لري. د نمایشګاه موږ مننه کوو ځکه موږ محصلین دغه شان شیان جوړ کړو، دلته راشو خلک موږ تشویق کړي، موږ نور محاڅېږو چې دغه شانې نوې لاسته راوړنې وکړو، نوي شیانو ته جوړ کړو، کور ودان. د حکومت نه مننه.